ټول ثنا ستاینه یوازې الله لره ده چې د ټولو کائناتو رب دی، ډېر زیات مهربان، پوره رحم لرونکی دی، د جزا د ورځې مالک دی. مونږ همدا ستا عبادت کوو او همدا ستا نه مرسته غواړو. مونږ ته سمه لاره وښیه، د هغو کسانو لار چې تا پرې پیرزوینه کړې ده، چې غصه پرې نه ده شوې او بېلارې شوي نه دي. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان، پوره رحم لرونکی دی. الف لام میم. دا د الله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته. هدایت دی د هغو پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي، لمونځ قایموي، کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه یې د خدای د رضا په خاطر لګوي. او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی، قرآن، او کوم کتابونه چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي وو، پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري. داسې خلک د خپل رب له لوري په سمه لاره دي او همغوی بري موندونکي دي. کومو کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو، هغو ته یو شان ده، که ته هغوی وویروي یا یې ونه ویروي، په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي. الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی. ځینې خلک داسې هم شته چې وایي مونږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. هغوی له الله او مؤمنانو سره غولونه راخیستې، خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته. د هغو په زړونو کې یوه ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه، او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ، نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. پام ولرئ، په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي، خو شعور ورسره نشته. او کله چې هغو ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی، همغسې تاسې هم ایمان راوړئ، نو هغوی همدا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو؟ پام لرئ، په حقیقت کې خود دوی په خپله کم عقلان دي، خو دوی نه پوهېږي. کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي، نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی، او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي، نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو، او په دې خلکو ملنډې وهو. الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې ګمراهي اخیستې ده، خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅکله په سمه لاره نه دي. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي، نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمیو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، دوی اوس نه راګرځي. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له اسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي، او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي دي. له برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي. کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي، نو په هغې کې لږ وړاندې ځي، او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي، نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای، نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی. ای خلکو، د خپل هغه رب بندگی غوره کړئ چې ستاسې او له ستاسې نه د مخکنیو تېرو شوو خلکو ټولو هستوونکی دی. ستاسې د نجات هیله یوازې په همدې توګه کېدی شي. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې ځمکه فرش وغوړوله، اسمان یې چت جوړ کړ، له پاسه یې اوبه راوورولې او په هغو سره یې هر ډول حاصلات راوویستل، تاسې ته یې روزي ورسوله. نو کله چې تاسې په دې پوهېږئ، نو نور د الله سیالان مه انګېرئ. او که تاسې په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زموږ دی که نه، نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ، خپل ټول هم فکران راوبولئ،
یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسې رښتیني یاست نو دا کار وکړئ، خو که تاسې دا کار ونه کړه او یقیني ده چې هېڅکله به یې ونه شئ کړای، نو وویرېږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. او ای پیغمبره، کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل، هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي، نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. هو، الله له دې نه هېڅکله شرم نه کوي چې د میاشتې یا له دې نه هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي، هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی. او څوک چې منونکي نه دي، نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی. په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي، او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي، هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړون وروسته ماتوي. الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ؟ په داسې حال کې چې تاسې بې روحه وئ، هغه تاسې ته ژوند درکړ، بیا همغه ستاسې ساه اخلي، بیا همغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي، بیا د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل. هماغه ذات دی چې هغه ستاسې لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اووه اسمانونه یې برابر کړل، او هغه د هر شي علم لري. او بیا لږ شان هغه وخت په زړه کړه چې کله ستا رب پرښتو ته ویلي وي چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم. هغو عرض وکړه ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکي چې د هغې نظم خراب کړي او وینې تویې کړي. ستا له حمد ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا موږ کوو. الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. له هغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل، بیا یې هغه پرښتو ته وړاندې کړل او ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي، نو د دې شیانو نومونه وښیئ. هغو عرض وکړ له نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی، موږ خو صرف دومره علم لرو چې تا موږ ته راکړی دی. په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه. کله چې هغو ته یې د هغو ټولو نومونه وښودل، نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي. څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ما ته معلوم دي، او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ، نو ټولو سرونه ښکته کړل، خو ابلیس انکار وکړ. هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو. او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږئ، او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ، خو دې ونې ته پام مور ګرځوئ، که نه نو په تېرې کوونکو کې به وشمېرل شئ. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې وایستل چې هغوی پکې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول له دې ځایه کوز شئ، تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبوله کړه، بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. موږ وویل چې تاسې ټول له دې ځایه کوز شئ، بیا چې تاسې ته زما لخوا کوم هدایت ورسیږي، نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي، نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي. او څوک چې د ده له منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیري، هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي.
ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی له ما سره چې ستاسې کوم تړون هغه تاسې سرته ورسوئ نو زما چې له تاسې سره کوم تړون هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویریږئ او ما چې کوم کتاب لیږلی دی پر هغه ایمان راوړئ دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و له دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ لږ به زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ باطل ته د حق جامه مو راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ لمونځ قایم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسې هم له هغو سره ټیټ شئ تاسې خو نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هیروئ په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ په صبر او لمانځه د الله مرسته وغواړئ په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی مګر په طاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کېدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي دي ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسې پیرزو کړی او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسې ته فضیلت درکړی او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چا ته یوه ذره په دردو نه خوري نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي یاد کړئ هغه وخت چې موږ تاسې ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ هغو تاسې په سخت عذاب کې اخته کړي وئ ستاسې زامن یې حلالول او ستاسې لوڼې یې ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لوی ازمویښت در یاد کړئ هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر څیرې کړ نو تاسې مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل در یاد کړئ چې کله موږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسې د هغه پسې شا خوسکی په خدایي ونیو په هغه وخت کې تاسې له حده ډېر زیات تیری کړی خو د هغې له پاسه هم موږ تاسې ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسې دا ظلم کوو موږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ تر څو تاسې د هغه په وسیله سمه لاره ومومئ در یاد کړئ چې کله موسی له دې نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته یې وویل چې ای خلکو تاسې په خدایي سره د خوسکی په نیولو پر خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسې د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ په همدې کار کې ستاسې د خالق په وړاندې ستاسې ښه توب دی په هغه وخت کې ستاسې خالق ستاسې توبه قبوله کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی در په زړه کړئ هغه وخت چې کله تاسې موسی ته ویلي وو چې موږ به ستا په خولو تر هغه باور ونه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تا سره په خبرو کولو ونه وینو هغه وخت تاسې په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي صاعقه درته راغله تاسې بې روحه غورځېدلي وئ مګر بیا موږ ژوندي راپاڅولی په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ موږ ورېځ پر تاسې سوری کړ د من او سلوا خواړه مو درته برابر کړل او تاسې ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې موږ تاسې ته روزي کړي دي هغه خورئ خو ستاسې پخوانیو چې څه وکړل هغه پر موږ ظلم نه و بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ او یاد کړئ چې کله موږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسې په مخ کې دی ننوځئ د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ مګر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او ووایي یا الله زموږ ګناوې وبخه موږ ستاسې خطاګانې در بخو او په نیکو کارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو خو کومه خبره چې ویل شوې وه ظالمانو هغه بدله کړه نور څه یې وکړل په پای کې موږ په ظلم کوونکو له آسمانه عذاب نازل کړ دا سزا د هغو نافرمانیو وه چې هغو کولې او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتلې نو موږ وویل چې په فلاني تیږه باندې په خپله همسا ګزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینې وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانی مه کوئ هغه وخت در یاد کړئ چې تاسې ویلي وو چې ای موسی موږ په همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولی له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د ځمکې حاصلات تره بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي
نو موسی وویل آیا د یو غوره شي په ځای تاسې د کم ارزښته شیان واخیستل غواړئ؟ ښه نو کوم ښار ته لاړ شئ، څه چې غواړئ هلته به یې ومومئ. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري، بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول. دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو لاس پورې کړ. دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي، یا یهودیان وي، عیسایان وي، یا صابیان وي، نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي، د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي، یا یهودیان وي، عیسایان وي، یا صابیان وي، نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي، د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. او در یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسې پورته کړی او له تاسې نه مو تعهد اخیستی او ویلي مو چې کوم کتاب چې موږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې درج شوي حکمونه او لارښودنې زده کړئ. په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړی شئ. خو له هغه وروسته تاسې له خپل لوز نه واوښتئ. د دې له پاسه هم د الله مهرباني او رحمت ستاسې ملګرتیا پرې نه ښوده، که نه نو تاسې تباه کېدئ. او تاسې د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یئ چې د شنبې په ورځ یې تېری کړی. موږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسې ته د یوې غوا د ذبح کولو امر کوي. هغه وویل آیا ته له موږ سره مسخرې کوې؟ موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه ور وړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. ویې ویل ښه نو له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د هغې غوا څه تفصیل وکړي. موسی وویل الله لارښودنه کوي چې هغه د داسې غوا وي چې نه زړه وي نه وړه، بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو څه چې درته امر کیږي هغسې وکړئ. هغو بیا وویل له خپل رب نه دې دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. بیا وویل له خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پېژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپېژنو. موسی ځواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت یې نه دی ایستلی، نه یې ځمکه کوربه کړې، نه یې ارهټ ګرځولی، روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې. بیا یې هغه ذبحه کړه، که نه نو د دې کار کوونکي نه و. او تاسې ته هغه پیښه یاده ده چې کله تاسې څوک وژلي وو، بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وایي. او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوئ. هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جثه د هغې یوه برخه ووهئ. وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر څو وپوهېږئ. خو د دغه ډول نښانو له لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسې زړونه سخت شول، د تیږو په شان سخت، بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت. ځکه ځینې داسې تیږې هم شته چې له هغو نه چینې راوځي، بهیږي، ځینې چوي او اوبه ترېنه راوځي، او ځینې د خدای له ویرې لړزېږي، رالویږي. الله ستاسې له کړو وړو نه ناخبره نه دی. ای مسلمانانو، آیا اوس تاسې له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسې په بلنه ایمان راوړي؟ په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي. او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلی دی. او کله چې په خپلو منځو کې یو له بله سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورښیي چې الله تعالی تاسې ته درښودلي دي، تر څو چې ستاسې د رب په وړاندې ستاسې پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړي. او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکاره کوي الله له ټولو خبرونه خبره دی؟
په دوی کې یوه ډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي، په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګېرنه او ګمان روان دي. نو هلاکت او تباهي ده د هغو کسانو لپاره چې په خپلو لاسونو د شر یې لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلی ده، تر څو د هغې په بدل کې لږ غوندې ګټه په لاس راوړي. نو هلاکت دی دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه یې لیکي، او هلاکت دی دوی ته په سبب د هغه څه چې ترلاسه کړي. هغوی وایي د دوزخ اور به پر موږ باندې هېڅکله ونه لګېږي، خو که څو ورځې سزا راکوله کېږي نو را دې کړی شي. له دوی نه پوښتنه وکړه آیا تاسې له الله نه پیمان اخیستی دی چې له هغه څخه الله تېرېدی نه شي؟ یا خبره دا ده چې په الله پورې داسې خبرې تړئ چې تاسې پرې نه پوهېږئ. هر څوک چې بدي وګټي او د خپلو خطاو په چاپېریال کې ایسار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسیږي. او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسیږي. او په یاد ولره له بني اسرائیلو نه مونږ کلک پیمان اخیستی وو چې له الله نه پرته به د هیڅ چا عبادت نه کوئ، له مور او پلار سره، له خپلو خپلوانو سره، له یتیمانو او مسکینانو سره به غوره چارچلند کوئ، خلکو ته به ښې خبرې کوئ، لمونځ کوئ او زکات ورکوئ. خو له لږ کسانو پرته نور تاسې ټول له دې پیمان نه واوښتلی او اوس هم مخړونکي. او لږ غوندې په یاد ولرئ موږ له تاسې نه کلک پیمان اخیستی وو چې په خپلو منځو کې یو د بل وینې مه تویوئ او نه یو بل له کوره بې کوره کوئ. تاسې د دې اقرار کړی وو، تاسې په خپله په دې شاهدان یئ. خو نن همدا تاسې یاست چې خپل ورونه وژنئ، خپل ځینې ورونه بې کوره کوئ، د ظلم او زیاتي په کولو د هغو په خلاف ډلې جوړوئ، او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسې په لاس کې بندیان شي نو د هغو د خوشي کولو لپاره د فدیې لاره برابروي. په داسې حال کې چې له کورونو څخه د هغو ایستل له سره پر تاسې حرام. نو آیا تاسې د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږي؟ نو له تاسې نه چې کوم خلک داسې وکړي د هغو سزا به له دې پرته نور څه وي چې د دنیا په ژوند کې ذلیله او خوار اوسیږي او په آخرت کې به د ډېر سخت عذاب په لوري وروګرځول شي. الله ستاسې د دې حرکتونو څخه بې خبره نه دی. دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیستی دی. له دې عمله نه به په سزا کې اساني راوستله شي او نه به مرسته ورسره وکړه شي. مونږ موسی ته کتاب ورکړ، له هغه وروسته مو پرلپسې پیغمبران ولیږل، په پای کې مو عیسی ابن مریم له روښانه نښو نښانو سره ولیږل او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسې د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسې ته راغلی دی نو تاسې ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلي دي او څوک مو وژلي دي. هغوی وایي زموږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی. له دې کبله هغوی ډېر لږ ایمان راوړي. او اوس چې یو کتاب هغو ته د الله له لوري راغلی دی دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپله د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې. او کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژانده هم نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. د خدای لعنت دی وي په دې منکران. څومره بده وسیله ده چې پر هغې سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي. نو ځکه دوی د غضب له پاسه د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېره سپکوونکې سزا ټاکل شوې ده. کله چې هغو ته وویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلي دي ایمان راوړئ نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنې د بني اسرائیلو نسل ته راغلي دي. له دې ساحې د باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي. په داسې حال کې چې هغه حق دی او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوا نه له هغو سره موجود. ښه نو هغو ته ووایه که تاسې پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسې ته راغلې وه نو له دې نه مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولې وژل
چې په خپل د بنی اسرائیل په نسل کې زیږیدلی و. تاسو ته موسی له ډول روښانه نښانو سره راغی، بیا هم تاسو داسې ظالمان وئ چې د هغه درته شا شوه، خو سکی مو خپل معبود ونیو. بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړئ چې پر تاسې باندې د توره غره په راپورته کولو موږ درڅخه اخیستی و. موږ تاکید کړی و چې کوم هدایت در لیږو پر هغو په کلکه عمل وکړئ او غوږ ورته کېږدئ، وایې ورئ. ستاسې پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو مو نه منل، او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. وایه که تاسې مؤمنان یې نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسې ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. دوی ته ووایه چې که د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسې لپاره خاص ګرځول شوی دی، نو تاسې ته ښایي چې د مرګ هیله مند شئ که چیرې رښتیا ویونکي یاست. باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي، ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله ښه خبر دی. ته به هغوی له بله هر چا نه د ژوند حریصان ومومي، ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي. د هغو هر یو دا غواړي چې په څه شان 1000 کاله ژوند وکړي، په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لرې غورځولی نه شي. څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. دوی ته ووایي چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري، هغه د په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی، چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بري د زیري په توګه راغلی دی. څوک چې د الله او د هغه د فرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي، الله د دې کافرانو دښمن دی. مونږ تا ته داسې آیاتونه درلیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي، او د هغو له پیروۍ نه یوازې هماغه خلک منکریږي چې فاسقان دي. آیا تل داسې نه ده شوي چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده، بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. او کله چې هغو ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و، نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځوو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول، په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې، هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر 2 فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو فرښتو به چې هر کله چاته هغه ښودل، نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو، نو مه کافر کېږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بېلتون راولي. ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچاته هم ضرر نشو رسولی. خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاشکې هغوی ورباندې پوهېدله. که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره و. کاشکې هغوی په دې پوهېدای. ای مؤمنانو، راینا مه وایئ بلکې انظرنا ووایئ او په غور سره خبره واورئ، او کافرانو ته دردونکی عذاب دی. هغو خلکو چې د حق د بلنې له منلو نه انکار کړی دی، که له اهل کتابونه وي که مشرکان وي، هیڅکله دا نه خوښوي چې ستاسې د رب له خوا دې تاسې ته څه ښېګڼه راشي، خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي، او هغه د لوی فضل خاوند دی. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخوو یا یې ستا د زړه څخه هېروو، د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه همغسې. آیا ته په دې نه پوهېږې چې الله په هر څه قادر دی؟ آیا ته نه خبر چې د آسمانونو او ځمکې فرمانروایي یوازې د همدې الله ده،
او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته. آیا تاسې غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دې نه مخکې له موسی نه شوي دي؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان رویه د کفر په چار چلند بدله کړي هغه له سمې لارې نه واوښت. زیاتره اهل کتاب دا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسې له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي، که څه هم حق هغو ته څرګند شوی دی، خو د خپلې نفسي غوښتنې له امله ستاسې لپاره دا غواړي. د هغه په جواب کې تاسې له عفو او تېرېدنې نه کار واخلئ تر څو چې الله په خپله فیصله نافظه کړي. ډاډه اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ، تاسې چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکي سرته ورسوئ وړاندې ولېږئ، د الله په وړاندې به هغه موجودې ومومئ. څه چې تاسې کړي وي الله د هغو ټولو لیدونکی دی. د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي تر څو چې هغه یهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسایي نه وي. دا د هغو هیلې دي. دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسې په خپله دعوا کې رښتیني یاست. په اصل کې نه ستاسې څه ځانګړیتوب دی او نه د بل چا. حقه خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت ته وقف کړي او په عملي توګه ښه چلند غوره کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. یهودیان وایي له عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وایي له یهودو سره هیڅ نشته. په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي. او له هغه چا نه به غټ ظالم څوک وي چې نه پرېږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی. ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي. په هر لوري چې تاسې مخ واړوئ همغه لوري ته د الله مخ دی. الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی. هغوی وایي چې الله څوک په زویولۍ سره نیولی دی. الله له دې خبرو پاک دی. اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او اسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي. ټول د هغه د امر منونکي دي. هغه د اسمانونو او ځمکې هستوونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شه نو هغسې کېږي. ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږېږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولې. د دې ټولو مخکنیو او وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. موږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کېږي. یهودیان او عیسایان به هیڅکله له تا نه خوشحاله نه شي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړ نه شي. دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې همغه ده چې الله ښودلې ده او که ته له هغه علم نه وروسته چې درکړی شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله له نیونې نه دې وژغوري. کومو خلکو ته چې موږ کتاب ورکړی دی هغوی داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی. هغوی ورباندې د زړه له کومې ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي هغوی په اصل کې زیانمن دي. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسې مې لورغلی او دا چې ما تاسې ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی او وویرېږئ له هغې ورځې نه چې هیڅوک به هیڅ چا ته یوه ذره په درد نه خوري، نه به له چا نه فدیه قبوله کړی شي، نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته له کومې خوا نه څه مرسته ورسېدی شي. یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمایښت وکړ او هغه ټولې سرته ورسولې. نو الله وفرمایل زه تا د ټولو خلکو قائد ټاکم. ابراهیم عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره همدا وعده ده؟ هغه جل علا شانه وویل زما وعده له ظالمانو سره نشته او دا چې موږ دا کور یعنې کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی
او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو چیله کېدونکو یعنې اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستره کړی او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما ربه دا ښار د امن ښار وګرځوه او د اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغو ته هر ډول میوې روزي کړه د هغه رب په جواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځني ژوندانه وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډېر ناکاره استوګنځی دی او در یاد کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ ربه لمونږ نه دا خدمت قبول کړه ته د هر څه اوریدونکی او په ټولو شیانو پوهېدونکی ای ربه مونږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه زمونږ له زوزات نه یو داسې قوم راوبرکوه چې تا ته غاړه ایښودونکي وي مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زمونږ توبه قبوله کړه ته لوی بخونکی او رحم کوونکی او ای ربه په دې خلکو کې د همدوی له قوم نه یو داسې پیغمبر راپاڅوه چې دوی ته ستا آیاتونه واوروي هغو ته کتاب او حکمت ورزده کړي او د هغو ژوند ستره کړي ته د لوی قدرت او حکمت څښتن یې اوس څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولی شي ابراهیم خو هغه څوک دی چې مونږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوره کړی او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولي کې وي هغه داسې و چې کله یې رب ورته وویل غاړه کېږده نو هغه سم د لاسه وویل ما د کائناتو واکوال ته غاړه ایښې ده پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوزات ته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب خپل اولادي ته کړې وه هغه ویلي و چې زما بچیانو الله ستاسې لپاره همدا دین غوره کړی دی له دې عمله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شئ او آیا تاسې هغه وخت حاضر وئ چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتېده د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه بچیانو له ما وروسته به تاسې د چا بندګي کوئ هغو ټولو په ځواب کې وویل مونږ به د همغه یو خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق په خدایي منلی دی او مونږ همغه ته غاړه ایښودونکي هغوی څه کسانو چې تیر شول څه چې هغو ګټلي دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسې ګټئ هغه ستاسې لپاره دي له تاسې نه به د دې پوښتنه ونه شي چې هغو څه کول یهودیان وایي یهودیان شئ نو سمه لاره به ومومئ عیسایان وایي عیسایان شئ چې هدایت درته وشي دوی ته ووایه نه بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک و او ابراهیم له مشرکانو نه نه مسلمانانو وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او د یعقوب زوزات ته راغلی او هغه چې موسی عیسی او نورو ټولو پیغمبرانو ته د هغو د رب له لوري ورکړی شوی موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سر ټیټوونکي بیا که هغوی همغسې ایمان راوړه لکه چې تاسې راوړی دی نو سمه لاره یې وموندله او کله هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلیتوب یعنې شقاوت کې نښتي دي له دې امله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسې د ملاتړ لپاره کافي دی هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي وایه د الله رنګ غوره کړئ د هغه له رنګ نه به ښه د چا رنګ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ په داسې حال کې چې همغه هم زمونږ رب دی او هم ستاسې زمونږ عملونه زمونږ او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي او موږ خپله بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده یا آیا ستاسې وینا دا ده چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د یعقوب زوزات ټول یهودیانو یا نصرانیانو وایه تاسې ډېر ښه پوهېږئ که الله له هغه چا نه به لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د یوې شاهدۍ ذمهواري ورله غاړې شوي وي او هغه پټه کړي ستاسې له حرکتونو څخه خو الله ناخبره نه دی هغوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره وو او ستاسې ګټلي ستاسې لپاره
له تاسې نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي.